واړه واړه ماشومانان پکې وژلي دي مسلمان لګیا دی مسلمان وژلي کافران په ما پسې دننه نشو راتلی چې زه یې وژلی یم زما ورور چې کوم زما په کور کې دی هغه ما وژلي هغه ماته کافر وایي هغه ما د اسلام نه وباسي هغه زما وجل دینداري ګڼي چې زما او ستا په لباس کې دی مسلمان هغه هم ځان ته وایي مسلمان زه هم وایم هغه رالېږي ما وژني او زه رالېږم هغه وژنم په دې کې به چا نه بچ شي وینه دومره ارزانه ده په واورو باندې هم خلک وژلی شوي که نه روژې کې په واورو یې بل وژلي دا خلک به الله له څه جواب ورکوي چې قیامت په ورځ کله الله ته ودرېږي او اولنۍ فیصلې دې باره کې کېږي بله طریقه دا راوتې د وینې تویولو دپاره په یو بل باندې د کفر ټاپې لګوه عجیبه دا کافر دی د کافر زوی دی مرتد دی اسلام نه خارج دی ولې چې مرتد دی مړ کړه مسلمان لګیا دی مسلمان وژلي او کفر او کافران ننداره کوي ننداره به هغوی لازم کوي ځکه چې کوم کار چې د هغوی یو هغه کار ولا نام نهاد مسلمانان پوره کوي ځکه چې هغوی په موږ پسې ملکونو ته دن نشو راتلی کافران په ما پسې دننه نشو راتلی چې زه یې وژلی وی خو زما ورور چې کوم زما په کور کې دی هغه ما وژني هغه ماته کافر وایي هغه ما د اسلام نه وباسي هغه زما وجل دینداري ګڼي د دغه سړي نه به زه څنګه بچ شم بچ کېدی ته مشکل نه دي چې زما او ستا په لباس کې دی مسلمان هغه هم ځان ته وایي مسلمان زه هم وایم هغه رالېږي ما وژني او زه رالېږم هغه وژنم په دې کې به چا نه بچ شي په چا به یقین وکړي دومره ارزانه شی دی زموږ په دې ملکونو کې دا وینه څه بانه وله جوړوه ووژني څه بانه وله جوړوه ووژني واړه واړه ماشومانان یې پکې وژلي دي بلوز مې یو خبر کتو چې یو سړی را لګېدلی دی خپله ښځه مور او دوه بچي چې کې د یو عمر 4 کاله دی بل 1 کال دی او دی ټول یې وژلي دي مور یې وژلي ده ښځه او دا 2 بچي او په څه طریقې وژلي دي چې اوسپنه وله د سر له راچولې ده نو مړه کړي دي ټول سړی نیوی شوی دی لکه ولې وي غریبي وه دا اوس ناشنا خبره بعض وینو غریب نو څه وکړو غریب ته به انسانان وژني انسانان را وژل دي چې وړه خبره ده دا خو د الله بندګان دي او ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل زوال الدنیا اهون علی الله دا دنیا چې ټوله ختمه شي که نه دا د الله په نزد وړه خبره ده د دې نه چې څوک راولګي او په ناحقه یو مسلمان قتل کړي د دنیا د ورانېدل د دې نه وړه خبره ده نو د قیامت په ورځ اولنی حساب کتاب چې کېږي د انسانانو د حقوقو په باره کې هغه به د څه حساب وي هغه به د وینې په باره کې